بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو شاګردانو تاسو ته ښه راغلاست وایم او هیلهمند یم چې روغ جوړ او د صحت جامه مو په تن وي. زه سلیمان مومن له دې وروسته ستاسو د انګلیسي ژبې د استاد په توګه دنده ترسره کوم او زموږ او ستاسو د 10م صنف انګلیسي به سره مخ ته وړو. نو راځم تاسو ته کتاب معرفي کومه. تاسو د کتاب پوښته ښه متوجه اوسئ. دغه کتاب د افغانستان زده کوونکو دپاره جوړ شوی دی او د 10م صنف زده کوونکي کولی شي له دې څخه استفاده وکړي. دلته لیکل شوي دي انګلیش فار افغانستان، انګلیسي د افغانستان لپاره یا د افغانانو لپاره. ګریډ 10 یعنی د 10م ټولګي دپاره. ګریډ 10 معنا د 10م ټولګي دپاره. تاسو ګرانو شاګردانو خپل کتابونه خلاص کړئ. په لومړي صفحه کې تاسو ته د کتاب په اړه اړوند معلومات ذکر شوي دي چې تاسو کولی شئ که غواړئ چې تاسو د دې کتاب په اړه معلومات واخلئ نو کولی شئ لومړي صفحې ته مراجعه وکړئ. وروسته له دې زموږ او ستاسو درس شروع کیږي. دې نه مخکې چې موږ او تاسو خپل درس باندې شروع کړو زه یو څو مهمو ټکو ته اشاره کوم چې تاسو باید دا په نظر کې ولرئ. لومړی ټکي ته چې زه اشاره کوم هغه دا دی چې کله چې مثال موږ او تاسو زه د تلویزیون په صفحه باندې تاسو تدریس کوم نو تاسو سره باید حتما درسي مواد موجود وي لکه خپل منظم کتاب، کتابچه او قلم تاسو سره وي او هر شی چې زه په تخته لیکم دا تاسو باید ځان سره نوٹ کړئ او کومه کورنۍ دنده چې تاسو ته په آخره کې درکول کیږي هغه ډیر په سمه توګه سره اجرا کړئ. نو شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ او ستاسو د لومړنۍ یونټ یا لومړنۍ برخې عنوان countries and nationalities. countries معنا هیوادونه and nationalities معنا ملیتونه. countries هیوادونه د ځمکې پورې تړاو لري. مثال یو هیواد یو نوم لري، بل هیواد بل نوم لري. او nationalities ملیتونه د دې هیوادونو په تړاو چې کوم خلک ژوند کوي هلته د هغې نومونه. مثال زموږ او ستاسو هیواد افغانستان دی، افغانستان، او موږ او تاسو څه یو؟ افغانان یو. so we are Afghans. so موږ افغانان یو. نو راځو ښه متوجه اوسئ خپل کتابونو ته. دویمه صفحه lesson 1 لومړی درس unit 1 لومړی برخه. introduction معنا معرفي. Listen to your teacher while he or she is reading the following team introductions, then practice it with yourself. وی تاسو خپل استاد څخه په ځیر سره غوږ شئ کله چې هغه دغه معرفي لولي او وروسته یې د ځان سره یا د خپل د همصنفي سره تاسو تکرار وکړئ. راځو دې قصې ته ښه متوجه اوسئ ګرانو شاګردانو او دا زده کړئ. Good morning. سهار په خیر. I am نورالدین حمیدی. زه نورالدین حمیدی یم. I am a TV interviewer on educational TV network. زه د یو تعلیمي شبکې یو غړی یم او هلته زه مثال برنامې ثبتوم. We have a new program every week called Let's Know. وی موږ هر هفته یو نوی پروګرام لرو چې هغه د راځئ چې زده کړو. Let's know معنا راځئ چې زده کړو. د دې په اړه دی. You are going to see me a lot with these programs in this book. تاسو به ما زیاتره ووینئ د دغې پروګرام سره په دې برنامه کې یا په دې کتاب کې. First د هر څه نه مخه یا لومړی let me tell you a little about myself. پرېږدئ چې ځان درته معرفي کړم، د ځان په اړه درته یو څه ووایم. I am 25 years old. 25 کاله عمر لرم. I come from نیمروز. د نیمروز څخه راځم. I graduated from Kabul University as a journalist. د کابل پوهنتون نه د ژورنالیزم د برخې څخه فارغ شوی. Now let's know two of the people in our team. راځئ چې د دوه نورو غړو سره چې زموږ په ټیم کې شتون لري د هغې سره معرفي شو. This is our cameraman شمس الدین شمس. دا زمون فلمبردار یا کمرمن دی چې شمس الدین شمس نومیږي.
He comes from Logar. دا د لوګر ولایت څخه راځي. He goes everywhere with us. او هر ځای ته موږ سره ځي یا موږ هغه ځای ته رسوي. He goes everywhere with us. We also have a driver Farouk. موږ هم یو ډرایور لرو چې د فاروق په نامه یادیږي. He is from لغمان. هغه د لغمان ولایت څخه دی. He escorts us everywhere as well. هر چیرته موږ په ډیره سمه توګه رسوي. شریف نور who comes from مزار شریف. شریف نور هغه شخص دی چې هغه د مزار شریف نه راځي. is our director. زموږ مسؤل دی د دې پروسې. He produces the program and help us with managing the works. هغه دغه پروګرام تولیدوي او موږ سره مرسته کوي د تنظیماتو په برخه کې. Together we have a lot of fun. موږ یو ځای ډېر ښه وخت تېروو او د دې وخت څخه خوند اخلو. I think you are going to enjoy our program and the interesting things we do. زه فکر کوم چې تاسو به د دې پروګرام څخه ډېر خوند واخلئ او دا به یو دلچسپه برنامه وي تاسو ته. نو ګرانو شاګردانو هیلهمند یم چې دغه قصه تاسو زده کړې وي سره له ترجمې څخه. که چیرې تاسو د کوم لغت سره مخ کیږئ مشکلات سره کولی شئ چې تاسو ډکشنري نه استفاده وکړئ او په ډېر کم وخت کې او په اسانه توګه خپل مشکل حل کړئ. بی برخې ته راځو. دلته موږ او تاسو ته بعضې سوالونه راکول شوي دي د دې درس په مطابق. بی برخه in pairs معنا دوه کسیزه یعنی کوم کار چې په دوه کسو ترسره کیږي. Ask and answer the following questions. لاندې پوښتنې سوال او ځواب کړئ. Number 1. What is Mr. Nuruddin's program called? د نورالدین پروګرام د څه شي په نامه یادیږي؟ موږ او تاسو ویلې چې د هغې پروګرام د Let's know راځئ چې زده کړو د دې په نامه یادیږي. Who is the producer of the program? د دې پروګرام تولید کوونکی یا مسؤل څوک دی؟ نو موږ او تاسو وویلې چې د دې پروګرام تولید کوونکی شریف نور دی. ښاغلی شریف نور دغه پروګرام تولیدوي او د تنظیماتو چارې پر غاړه لري. Who is escorting Nuruddin everywhere he goes? څوک د نوردین سره مرسته کوي یا ملتیا کوي چې هر چیرته هغه ځي؟ سو هغه څوک دی؟ هغه د څه شي په نامه یادېده ګرانو شاګردانو؟ نو دا ځواب به تاسو په خپلو کتابچو کې لیکئ. صحیح ده. Where is Mr. Shams from? ښاغلی شمس د کوم ځای څخه دی؟ تاسو باید درس مراجعه وکئ او په درس کې دغه سوالونو ته ځواب تاسو پیدا کړئ. دا یو ډول فعالیت دی چې تاسو یې کوئ. صحیح ده. ښه هیلهمند یم چې د دې دمه مو یو څه شی زده کړي وي. راځو درېیمې صفحې ته. زموږ او ستاسو نوی درس چې د lesson 2 ته موږ او تاسو راورسېدو یا دویم درس unit 1 لومړی برخه. ګرامر معنا څه شی؟ ګرامر معنا ګرامر یا قواعد یا دستورونه چې د یو ژبې د بنسټ ایښودونکي دي چې ژبه د ګرامر په اساس باندې ادبي بڼه پیدا کوي. نو ګرامر په هره ژبه کې ډېر ضرور دی. خو موږ او تاسو یو لنډ تعریف کوو د ګرامر چې ګرامر از د کی آف ا لانګویج. ګرامر موږ او تاسو څه ته وایو؟ ګرامر از د کی آف ا لانګویج. ښه متوجه اوسئ. Grammar is the key of a language. ګرامر د یو ژبې کلي ده. یعنی که چیرې موږ او تاسو یو بنده دروازه ولرو او د هغې کلي موږ او تاسو سره نه وي نو موږ هغه دروازه نشو خلاصولی. په همدې شکل باندې موږ باید یو هدف واخلو. که چیرې زموږ ګرامر زده نه وي نو موږ هغه ژبه په سمه توګه او په صحیح طریقه نشو زده کولی. نو د دې ژبې د صحیح پوهېدلو دپاره موږ او تاسو دپاره لازمه ده چې د هغې ژبې ګرامر په سمه توګه زده کړو. نو ګرامر از د کی آف ا لانګویج. ګرامر چې دی دا د یو ژبې کلي ده. راځو مخته. countries and nationalities. څنګه چې زموږ او ستاسو د دې برخې عنوان هم countries او nationalities دی یعنی هیوادونه
او ملیتونه. راځو ای برخې ته ښه متوجه اوسئ. read these sentences. دغه جملې ولولئ. he is from Afghanistan. هغه د افغانستان نه دی. he is Afghan. هغه افغان دی. B. he is from India. هغه د هندوستان نه دی. he is Indian. هغه یو هندي دی. B. look at the map and make sentences about these countries and nationalities. تاسو د نقشې ته وګورئ او د دې نقشې کې چې کوم هیوادونه شته دی د هغې د ملیتونو په اړه تاسو په دې خانه کې ولیکئ. لکه he is from Uzbekistan. هغه د ازبکستان هیواد څخه دی. نو دا طبیعي خبره ده چې هغه به یو ازبک وي. نو موږ وایو چې he is Uzbek. نو هغه د یو ازبک دی. نو د هغې ملیت څه شو؟ ازبک شو او هیواد یې څه شو؟ ازبکستان. سی برخې ته راځو. complete the sentences with the correct nationality. دغه خانهخالیانې تاسو د صحیح ملیت سره ډک کړئ. یعنی هیوادونه تاسو ته درکول شوي، تاسو صرف په دې برخه کې د هغې ملیت پیدا کوئ. لکه راځئ چې دا په ګډه سره کار وکړو. نمبر 1 په اوله شمیره کې we are from Afghanistan. موږ د افغانستان یو. we are Afghans or we are Afghan. موږ افغانان یو. she is from Saudi Arabia. هغه د سعودي عربستان ده. she is Arabian ځکه چې هغه یوه عربۍ جلی ده. نو Arabian راځي دې برخه کې. نمبر 3 they are from Iran. هغوی د ایران څخه دي. they are Iranian. هغوی ایرانیان دي. نو ځکه چې د دې ملت ایران دی نو ملیت به څه شی وي؟ ایرانی. نمبر 4 he is my friend. هغه زما ملګری دی. he is from Pakistan. هغه د پاکستان څخه دی. so he is Pakistani. نو هغه یو پاکستانی دی. they are from England. هغه د انګلستان څخه دي. they are British. دی څه دي؟ بریتانیوي دي که نه؟ ځکه چې انګلیش او بریټش دواړه کولی شو موږ د دې پر ځای استعمال کړو ځکه چې دا د هغوی ملیت ښیي. هم انګلیش راځي او هم بریټش. نو هیلهمند یم چې تر دې دمه مو درسونه زده شوي وي او کوم مشکل ونه لرئ. تاسو بل درس ته ځو. موږ او تاسو بل درس مراجعه کوو. له دې نه مخکې چې بل درس مراجعه وکړو زه تاسو ته وایم چې خپلې کارخانګیانې په سم ډول په صحیح طریقه کوم کارخانګیانې چې زه تاسو ته درکوم دا په سمه توګه تاسو ولیکئ، په دې باندې کار وکئ او د دې وخت نه استفاده وکئ او وخت بې ځایه مه تېروئ، په درسونو باندې بوخت اوسئ. نو ستاسو د نن ورځې کارخانګي راځي د انټروډکشن برخه تاسو ولولئ، دا ځان سره ترجمه کړئ او کوم مشکل لغاتونه چې دلته تاسو ورسره مخ کیږئ هغه په سمه توګه تاسو د ډکشنري نه استفاده وکړئ او هغه لغاتونه تاسو ځواب کړئ او لاندې چې کوم د دې مقالې سره اړوند پوښتنې وي هغه تاسو په صحیح ډول ځواب کړئ او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. د یو کارخانګي په توګه تاسو یو هیوادونه ځان سره ولیکئ او د هغې دپاره د هغې اړوند ملیتونه که چیرې ستاسو زده و نو ډېر به ښه وي، که نه تاسو کولی شئ د انټرنیټ نه استفاده وکړئ د بعضې کتابونو څخه او د هغې ملیتونه تاسو پیدا کړئ تر څو ستاسو عمومي معلومات هم ډېر شي. نو زموږ او ستاسو نننۍ موضوع ټوله په کنټریز هیوادونو باندې نیشنلټیز په ملیتونو باندې وه. هیلهمند یم چې اوس چې مو زده کړي وي ستاسو د بریا په هیله تر دې چې بیا زه ستاسو حضور ته حاضرېږم په الله مو سپارم. خدای پامان.